لینکس څه شی دی؟ لینکس څنګه زموږ مرسته کولی شي؟ څنګه کولی شو لینکس زده کړو؟ د معلوماتي ټکنالوژۍ په نړۍ کې د لینکس څه اهمیت دی؟ لینکس اوپن سورس اپریټینګ سیسټم کرنل دی لکه وینډوز او میک او ایس چې کوم د لاینس ټورواالډو څخه 1991 کې ډیولپ شوی دی. دا ستاسو دپاره څه معنا لري؟ اوپن سورس هغه پروجیکټس دي چې د کوم سورس کوډ په وړیا ډول هر چا لپاره د لیدو، ترمیم او توزیع یعنی ډسټریبیوټ کولو اجازه ورکړل شوې وي. آی ټي شرکتونه ستاسو یو د کاغذ د ټوکړې لپاره پیسې نه درکوي چې ورته ډیګري وایي. شرکتونه ستاسو تخنیکي مهارتونو ته اړتیا لري چې د هغوی د بزنس په وده کې مرسته کوي. لینکس د آی ټي په نړۍ کې یو هغه ایډوانس ټیکنیکل سکل پرمختللی مهارتونو څخه دی چې ستاسو مسلک یعنی کیریر غوره کولو لپاره د فرصتونو بې شمېره دروازې خلاصوي لکه سیسټم اډمنسټریشن، سایبر سیکیورټي، نیټورک سیکیورټي، کلاود کمپیوټینګ، ډیو اپس او همداسې نور. تاسو کې ډیرو شاید د لینکس نوم هم نه وي اورېدلی. که ځینې په اړه یې خبر هم لري، فکر کوي چې لینکس ټول د هیکینګ سره تړاو لري. خو تاسو پوهیږئ چې په ټوله نړۍ کې 96% کمپنیز یعنی شرکتونه خپل خدمات او اپلیکیشنز د لینکس سرور کې پرمخ وړي. که تاسو غواړئ چې لینکس زده کړئ، آنلاین په انټرنیټ کې په سلګونو کورسونه شتون لري، مګر بدبختانه په پښتو کې هیڅ کورس نه دی تدریس شوی. نو ستاسو لپاره زه به په وړیا توګه د لینکس بشپړ مسلکي کورس ریکارډ کړم